ښځو باندې قرآن کې الله پابندي نه لګولې چې دا د علم نه کوي، نه حدیث کې په څه پابندي لګېدلې، او نه زمونږ فقهاو په هغې باندې څه پابندي لګول. اوس وزیر صاحب محترم چې دا وایي چې ما ته د څوک دلیل وایي، دلیل به دی وایي چې د دې دلیل د دې دلیل د دې دلیل د وجه نه دا د ښځو تعلیم چې دی بند دی، دا الله بند کړی یا پیغمبر بند کړی یا اجماع بند کړی یا فقهاو بند کړی، نو دی به دلیل وایي. نو موږ خو د دنیا ټول کارونه دی هغې کې خارجي دپاره دلیل نه وي. د سره چې دا موبایل دی دا کوم حدیث کې راغلی دی، چې کوم میز ته ناست دی دی کوم حدیث ته راغلی، نه مناظرې ته حاجت شته، نه بحث ته حاجت شته، نه علما په عذابول پکار دي. خو وزیر صاحب دی راشي یا د حکومت بل کوم کارمند په تلویزیون باندې کینی ودی وایي چې دا دلیل دا دلیل دا دلیل، په دې وجه باندې موږ دا تعلیم بند کړی. نو که دا تعلیم حرامي او ناروایی او صحیح نه نو بیا موقته ولې بند کړی؟ دا څوک ویلی شي چې دا زنا مې موقته بنده کړې، دا غلا مې موقته بنده کړې، دا بله ګناه مې موقته بنده کړې. نو که دا ګناهي غلط کاري ناروایی دا تعلیم حرامي نو بیا موقت ولې بندوي؟ بیا خو د محبت بند او د مناظرې ضرورت نشته. هغه چې د دلایل وایي چې په دې دلایلو باندې بنده ده، بس چې الله بند کړی، رسول بند کړی، فقهاو په باندې د بند پابندي کړي، نو موږ به بیا پښتانه به نه کوو. اصلي خبره دا ده چې په دغه اوقاتو کې چې کله دا د ښځو ورځ راشي بیا نو دا ټول یو اشر جوړ کړي د زموږ مخالفین، نو بیخي درجې ته د فرضیت یې ورسوي چې د وناسو تعلیم فرض دی، او دا داسې یو ګډ ظلم د افغانستان پر خلکو باندې بولي. اوله مسله خدا ده چې هر څوک چې د ځانه څه په دې مسایلو کې مفتي نه جوړي، هر څوک چې د جوازو د حل فیصلې نه ورکړي. اسلامي نظام ولس ته دا ثابته کړې ده چې په هر ډګر کې کوم حکم دی راوړی دی هغه د شریعت مطابق دی، د اسلام مطابق دی، پر خلکو یې ظلم نه دی کړی. د وناسو د تحصیل په اړه باندې هم چې اسلامي امارت کم دریځ لري، ملت ته څه وایي، تاسې په دې باور وکړئ چې هغه به هغه څه چې هغه به د اسلام سره په ټکر کې نه وي، د افغانستان د عنعنې سره به په ټکر کې نه وي، پر مسلمانانو باندې به داسې فرض عین ده، داسې فرض عین ده، دا علم د دې پوهنتون داسې فرض عین ده لکه موږ تاسې ماسکین مونځ کوو. فرض علما ناست دي پوهېږي ما ثبت بدلیل قطعي لا شبهة فيه. فرض هغه شی ده چې الله درته ویلي او په دلیل قطعي درته ویلي، قطعي ثبوت، قطعي دلالات، لا شبهة فيه. واعدوا لهم، د کافرانو په مقابل کې ځان تیار کړئ. هغه د معیشي حالت موږ لیدلی، تاسې به ډېر پکې